بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کتاب روزنامچه نقدی ته. میرزا صاحب یا میرزا د تجارت د عمده تجارت د حسابونو د مدیریت ډیټابیس د ټرینینګ یا د زده کړې دوهمه ویډیو یا هم دوهمه برخه. رابطو کتاب طلبات فکر کوم مرتخه په تیر ویډیو کې پاتو چې موږ مستقیم را واوښتل پروشات ته ځکه جنس مصاب کې اول ځل باید په پروشات باندې د جنس وګور بیا نور څه په طلب کې وګورو سیسو چې خرید کوم طلب کې وګورو. نو دلته موږ لرو کتاب طلبات او خرید یا هم دلته کلیک ورکو کتاب طلبات سیسو دواړه یو معنا ورکوي. دا بس هم دلته کلیک وکړم او دې ته موږ داخل شو. دا زموږ کتاب طلبات دی. کتاب طلبات هم د احمد شرکت محمد خان جان د ټول کاتی دلته نه ما کلیک وکړ دې ته دغه شرکت کاته تر خلاصي سیدی هغه چې موږ شان زنجیرانی ولې وي د هغه شرکتونو کاتی لکه دا ګوره خو د موږ خرید سوداوي پروش خرید سره درو کاتی راولي او دلته نو جمله هغه بقایا دغه زر چې دینه د دمانه درشتي موږ قرضداران دي او بخښي موږ د دې قرضداران په داسره کې نه بیا دې موږ قرضداران دي لکه سالم شرکت ولې ګوره هغه جنس موږ څخه ور دي نه نو پسره کې چې دی زموږ په دې بسوره غلي جاو شین چې بیا دی د دې په مش بسره سي راځو ګور دغه کتاب طلب سو د ټول تجهیز تمام کلیک پر کوډر پر نامه یو داریو پر نامه چې کلیک وکړه دغه کاته خلاصيږي سیدی او دلته هم اول ځورل تلاس نه کچیر تاسو ډیر د غولري نه تلاس نه کاته تشکر کیو کوي چې ډیر ښکار اس په وسه پکې سلوت انتخاب کی یا مغلاس انتخاب به بر 2 3 متر سلرم 15 صفحه ته ځي دلته چې بیا کلیک وکړئ د خرید بلان ته تشکر کوي ماز په دا باندې کلیک وکړئ ټوټل بلان دلته تشکر کوي د هر شرکت ته چوال ته مزه شرکت نوم لیکه یا بل نمبر لیکه به درته پیدا کوي سیسو بیا کولای شي چې بل تغییر کوي یا ډیلیټ کوي یا ایډیټ کوي ګوره ټوټل معلومات تاسو نو راوسو دلته کتابي طلبات ته براسو کتابي طلبات ته چرالو دلته به کلیک وکم پر جمع باندې نه نوې خرید کوم د خو مو دي د کاتی ان شاء الله الرحمن دې سره تاسو آشنا سوست راځم پر دا چې پر علاوه کلیک کوم نوې خرید کول نوې خرید ته د دلار راځم کچېره دلار وژدا خو نو بیا پلا بدل تر راځو دلته چرالو بیا به ډیر اخلاصو دلار وژدا ارزای چې ولاړې ماز دغه نوې خرید پر فرض مثال تلته ولا په روزنامچه نقدي روزنامچه پروشات کې ولاړې و ماز پر دا باندې کلیک وکړئ ته هغه صفحه ته مستقیم وړي شاچیش رانیسو الکوزین درجرانیسو یا هم هغه دغه چې مرتب کې د سراچش پر نوې ماډل د مبلینه فلټر ګوره هغه ملته انتخاب کیاوه دلته موږ په کیبورډ باندې کار کولای شو سیسو چې تاسو د کیبورډ سره عادت یاست نمبر مزل ته ټیپ بټن و سپیس سپو دای ته تر دې خلاصي مثبت شتو پورت بټن باندې انتخاب کړئ مثال چې رجدو دا چرانی سو دا موږ په شرکت کې جوړو سیسو سورنی رانی سو مثال دوه ور ټیپ والی ته دا تلارم و یو سل لاسپا کارټن سیسو کارټن مشته مخ په سره کړی په دیش اوس پورته سوی دی په یا کړه سوی دی خدای جار شي کړه کی پر $28 باندې انتخاب ته اوس مشته پاتې وشته کړ دی ترانسپورت لري کنه لري هغه په دوام کې وای ترانسپورت مش چیرته ثبتولس کما تمام شه مشته هغه $28 زګه موږ ترانسپورت مصرف نه دی پرچولې ګټه مو څه پرچو $15 سیسو ګټه مو مشکمه کو $3 به ګټه پرچو دا ته په چشتانه ولی ته خو د $1 باندې ثبتي ته وای چې د ماته را کړ دی په افغاني ته په قرار په افغاني ورته انتخاب کې ریټ په تاور کې مثال واویا انا واویا چې ورکې د ته په 25 په 50 مثال ته خو نو ریټ ته سودا قرار درکړ دی سیسو بټن باندې کلیک وکړه دیبا لیست اول ویژه بل چې تر کړی دی بل دی د څخه رانیولې دی د ټریکټر فلټر یې رانیولې سیسو دا مو چې ریږ دی د ایشوي د په بایپاس په ګدان کې د مش په $1 ثبت کړی و او امید مشترک کوي په $15 باندې په غرض نرخ باندې سیسو قیمت او بخښه 15 تعداد سیسو قیمت په څوره کې د مشته په $20 باندې راکې سیدی او ګټه هغه $3 سیسو او دای مشته په افغاني باندې راکړ دی او بیا به ریټ ورکو مثال په دا ورځ باندې روزنرخ په بیا سیسو مجره صدا په افغاني باندې رانیول دي نو دا کاته په افغاني ولاړ سي سیدی سمر سٹاک په مشته نه خرابېږي په $1 باندې مشته ساتي نو دای به هم جنس ورواچو 1400 سوابانی سولې 315 سوابانی سولې دانه او دغه رقم به دغه کو د سوسو ته ورزل بیا ما حساب کوم د ټریکټر فلټر د ټریکټر فلټر د هم سي د بایپاس ګدام او د هم د
دی موږ ته د مسودې رانیولي مثال شل کارتونه مې رانیولي دي په $20 باندې مې رانیولي دي سیسو ګټه مې ده پراچولې دا موږ ته په افغانۍ باندې راکړی دی سیدي افغانۍ په 78 ده په 1411 افغانۍ موږ ته د دې مبلغ دغه سو سیدي $20 1411 افغانۍ سولې ښه اوس به نو رابسو دلته د چا څخه دا رانیول دي د چا څخه مې رانیول ته ما دا شرکت انتخاب وکړه چیرې ګورې دلته یو شي ته فکر وکړئ که چیرې ستا سره جنس نو ثبت ډایرکټ په دې باندې کلیک وکړه ته کولی شې چې دلته جنس ثبت کړې سیدي هغه هم دغه لیست ور واچوې مثال نوی موضوع نه ته راوړې دلته نو سره ثبت ضرورت نشته چې ته د دې صفحې څخه وځې هلته ولاړ شې پلان ته راسې اجناسو ته راسې بیا هغه ثبت کړې تا دلته 10 کلمه رسولي یا به راځنې ووځې یا بس ډایرکټ ما زه کلیک وکړه خپل هغه جنس په دا لیست کې ته انتخاب یې کړه یا مثال تا یې نوی ګدام نیول دی نه ضرورت نشته چې د دې لیست ته وځې ډایرکټ دې ثبت کړه ګدام کاته د چا څخه رانیولې دي مثلا د چا سره کاته ثبت احمد شرکت څخه رانیولې که چیرې د نوي شرکت څخه رانیولې وو بس ځینې وځم چې بیا دلته راسه کاته جوړول ته راسه اول ته شرکت جوړ کړه بس په دې پر علاوه کلیک وکړه د ما شرکت نو موبایل نمبر او هغه بقایا او شانه ولیکه او ثبت کړه بټن پر بیا بل ته د انتخاب سي سیسو کې په تیر تاریخ رانیولې ما د تیر ورځ تاریخ ورواچو انو قرار به د خرید ثبت کړه بټن پر وای ان شاء الله الرحمن په دې مو سره خلاص اوس که چیرې زرا سم زموږ سټاک ته دا د ټکټرانو دغه فلټر وه موجودیت ته به زه راسم دلته به وګورم د اشتراکي شپږنیوي ماډل او بل د ټکټر فلټر پر ده باندې به کلیک وکړم بایپاس ګدام موږ ته انتخاب کړي وو د تاوه د همشل دانې دا د خرید صلاح احمد شرکت څخه په نرخ $20 باندې صحیح دی اوس موږ ته شل دانې پراته دي ان شاء الله الرحمن سره خو په خلاص په دې باندې هغلته اضافه سوی دی موږ ته ښه نو بیا به راسو دلته خرید ته به راسو دلته به موږ او تاسو یو بل شی درلودی چې ما تاسو ته ویله دا د ترانسپورټ حساب څنګه دی که چیرې تاسو جنس په خارج کې رانیسئ دلته به راسئ د بارنامو کتاب ته به راسئ اول بل ته موږ وګورئ چې موږ د بارنامو قاطع لرو که نه لرو بارنامو قاطع به کلیک وکړو دا د میرویس نیکه شرکت د سلیم کمیشن کار دی ګدامدار دی مختلف تاسو کانټینر راوړئ یا مثال ډېر شیان مو راوړل سیسو نو رابسې اول به برنامې جوړې کړئ ښه برنامه بیا ول دا ورته ورسوي سیسو کاته انتخاب کړه میرویس نیکه ترانسپورټ شرکت مثال در سره موږ په افغانۍ باندې حساب کړی دی مبلغ برنامه 3000 افغانۍ سولې ده سیسو دلته چې راوړ دي مثال د ټکټر فلټران دی پلانې شي نه سی عمومي یو نوم ورته ولیکه سیسو له هرات څخه کندهار ته ګوره دا بل څه شامل کې په دغه برنامه کې بل چا مصرف کړی سلیم کمیشن کار مصرف کړی دی هغه افغانۍ مصرف کړی دی هغه څو مصرف کړی دی مثال هغه 3000 افغانۍ مصرف کړی دی سیسو د هرات د ګمرک مصارف د ټکټر د فلټرانو سیدی دا بل تر واچي بل مثال چا ګدامدار بل تر واچي سیسو ګدامدار مصرف د سره جې مثال څو دغه کړی دی د مثال 2000 افغانۍ سولې سیسو د کندهار کې د موټر تخلیه د ټکټر د فلټرانو خو نو چې هر شی وي دا خو مزه یو دغه الته زما لیکم سیسو برنامه نمبر 2 دی خپل اتومات راځي کرابل ته بلټي نمبر ورواچي بلټي خو تاسو راغلی د سیسو دغه بلټي نمبر 10 او برنامه د کوم جنس مربوط ته بولی کې چې د ټکټر فلټران او د شپږنیوي سراچې فلټران داسې دی ورته لیکل سیسو دا به برا ثبت کړل ته دا خو نو برا موږ د دې قرضداران سولاوه بیا خو موږ د دې تر دې کاتې هغه د دې پیسې بیا موږ د دې تر کو میرویس نیکه شرکت بدل ته وګورم ګوره د ټکټر فلټران له هرات څخه کندهار ته انتقال کړي دي 3000 افغانۍ موږ د دې قرضداران سو وخت دا قرضداران نو ستونه قرضداران سول په افغانۍ کې اول د کالدار حساب دی نو ټولو کاتو ته به دغه رقم رسېدلي سلیم کمیشن کار ته به زه وګورم چې دا دی ګوره د هرات د ګمرک مصارف نو د ټولو کاتو ته دغه رقم رسېدلي اتومات خپله ښه اوس به راسم دلته ټکټر فلټران شاید ثبتوم مازې هغه د څو مصرف ورباسئ ګمرک ته سیدي دا یو سره چې د مبلینو فلټر سیسو د په الخیر ګدام کې ایږدو دا 300 نیم راځي ولې څو مصرف دې ترباسي مثال 2000 $2000 خو نه پر ډېر مثال دې ترباسم $200 ټوټل ټکټر پر فلټرانو پر دغه 300 باندې ته دا تقسیم کړته
نو موږ ته وګوره تمام شد قیمت یې اوس موږ په 28 باندې رالیولي 28.8 زموږ ته تمام شد راوتی سیدی ګټه چې درې پر واجب برابر دی په هغه 1.8 باندې دی موږ ته خرڅي سره خو ان شاء الله الرحمن پر خلاص د 200 ډالر راواخصل د دې په تعداد باندې تقسیم کړل بیا د دې د قیمت سره جمع کړل دلته ته تمام شد قیمت راوستي دا ترانسپورت په دې معنی او نو خو نو ټول کار لکه مخکې ویډیو کې تکرار کی ښه را بسو دلته د خرید بلان کتل هغه جنس چې موږ احمد شرکت څخه رانیول ګوره په دمج مازه کلیک وکړه کولای شي چې بیرته په دابل کې تغیر راولي یا جنس نیستا کوي ګوره په دمج مازه کلیک وکړه جنس نیوز بیرته او یا هم ګټو زیاته یا هم تعداد راچي یا د ترانسپورت مصرف ته مخکې نو راچول ترانسپورت مخکې نو معلوم اوس معلوم څه څه تل راچي سیسو هر شي د دې بیرته ایډیټ کیږي ټول شان ایډیټبل دي تعدادونه قیمت هر شي ایډیټبل دي خبره ما د تغیرات صرف کړ بټن باندې کلیک وکړه دا به پرسپسي دا و د کتابي طلبات او خرید کله چې موږ خرید وکړو زموږ منډي ته به هغه جنس اضافه سي لکه موږ چې مخکې وکړو ان شاء الله الرحمن تاسو به فکر وکړو چې موږ هغه ټیکټر فلټران د کور موږ ته د 215 ثانیې یعنی هر شی موږ سره اضافه سو دا بل هم نوشته سیسو شه دا و د طلبات او خرید را بسوس کتابي روزنامچه نقدي ته براسو طلبات کې کوم سوال درلودي زما سره تماس ونیسئ 0 او یا 995 او 0 واتس اپ هم پر د دوړ شمیرو باندې جوړ دی واتس اپ کې چې ثبتوي جمع درنیوي په سر کې ورکړي بیا 995 یا جمع درنیوي ولیکي بیا 995 دا زما شمیره ده ښه ما تماس سره ونیسئ پر واتس اپ باندې میسج راته پرېږدئ او عکس واخلئ دغه ساحې څخه پر ځای چې نس واسپو ما یو وخت ځینې وخت په دې ځای مې سر نسو خلاص نو زه مستقیم تاسو ته دغه میسج درته لیږم هغه سر مو در خلاصوم ښه په څېر زموږ روزنامچه نقدي د دې لارې مو ته راتلی سو د دې لارې مو ته راتلی سو فرق نه کوي ښه دا روزنامچه نقدي سول زموږ او ستاسو روزنامچه نقدي هم دلته یو څه دغه لري بارکۍ لري دلته ګوره دلته کولی شئ چې روزنامچه یو ریکارډ بیخي ختموي پر دې باندې ما کلیک وکړه وایي ته غواړې چې ډیلیټ یې کړې که چې ما یس کوي باید ډیلیټ کړي چې سور پر واري نه ډیلیټ شي پر دا باندې 2 واره کلیک وکړه دغه ریکارډ کې ته بیرته تغیر راوستلی شئ ښه که چیرې حساب سره ښکته پورته کوئ پر دا باندې کلیک وکړه د تا کاتې ته بیایي صحیح سو او دا جمع کاته ده دا بل بنام کاته ده ګوره ما کلیک وکړه د تا بنام کاتې ته بیایي صحیح دی چې پیسې درکې مخه راغلي کې مخه تللي نو انشاءالله الرحمن په دې سره خلاص دی ښه روزنامچه کولی شو چې روزنامچه نقدي د تاریخ درجه تاریخ پر ماته د روزنامچه نقدي راته پیدا کړل ته پیدا کړي او یا هم ورته وایي چې ماته چاپ کړه ته کولی شې چې دا چاپ کړې او دلته پی ډي اف ورته انتخاب کړه په واتس اپ کې پسې استولی شې سیدي او نوې روزنامچه انټري چې کوم پر دا جمع باندې کلیک وکړه دا دی جمع چې کلیک وکړي دلته موږ لرو یو جمع کرنسي لرو بنام کرنسي لرو دغه ته لږ تاسې متوجه سئ ډېر اسانه دی جمع کرنسي راوځو پلان جمع کرنسي ډالر مې پر باندې پر چا مې باندې ډالر پر دغه باندې مې باندې احمد ناصر محمد کریم باندې سیسو محمد کریم باندې زما ډالر باندې دی ما ته چی شراکې اوس چی شرط راوړي چې ته ما ته ډالر راوړي دي سیسو ښه دلته خو جمع کاته کې موږ د هغه چا څخه چې پیسې اخلو هغه دلته انتخاب وو سیسو د کوم داسې چې پیسې راوځي جمع کېږي د چا څخه جمع کېږي ګوره هغه انتخاب کېږي په چاپس وځي یا په چاپس بنان کېږي دا خو نو د موږ ته پیسې راکړي داخل به ورته انتخاب کړو یا به ستوري سراپي انتخاب کړو سیسو دا ستوري سراپي ته ځي پیسې یا بانک ته ځي یا داخل ته ځي یا بېخي مې ورکړلې دغه ته مې ورکړلې محمد کریم څخه مې واخیستلې احمد شرکت په تیم رابطه جمع کړلې مستقیم سیسو ای ام درس ځکه کله کله ځینې شرکتونه دغه رقم کوي محمد کریم د ګرات احمد شرکت مالا ته ستا به ورته وایي دا 200 ډالر مې در باندې دي دا خو ما زر واسطه احمد شرکت ورته د په حساب کې وصول کړه باران دلته به محمد کریم انتخاب کړه احمد شرکت انتخاب کړه 200 ډالر ولیکل ته ډالر انتخاب کړه ته 200 ولیکه بس خلاص پام وي دلته ډالر مو سره لیکي دا ځینې خلک واره دلته ډالر سره ولیکي نو ته زنګونه وې دا ثبتېږي دلته یوازې مبلغ ولیکي ښه او مبلغ چې لیکي عادت ولیکي نه دا رقم یې مه لیکئ ښه دا نه مني کاشکې زموږ پښتو مخته تللی وای عرب یې منلی سر خو انشاءالله الرحمن په خلاص ښه دلته به زه اوس د غوټ انتخاب کړم دا بیا تاسو خپله پراکټیس ور وکړئ سیدي یو بل کاتې چې جمع کوي ستوري سره دلته انتخاب کوم ګوره ته به ولیکم چې مثال وصولي محمد کریم توسط ستوري سراپي یا حواله نمبر پلانوي پر حواله باندې هم ته کولی شئ دا وصول کړې دا به وصول شو اوس که زه دلته راسم روزنامچه کتابي روزنامچه نقدي ته ګوره وصولي احمد الله توسطي شرکت دا د ستوري سراپي څخه چیرې ولاړې هغه ریکارډ وصولي محمد کریم توسط ستوري سراپي سیدي 200 ډالر
اوس نو ګوره 200 ډالره د ده څخه جمع سولې. د چا څخه جمع سولې؟ د محمد کریم خان څخه. سیسو څو 200 ډالره په چاپس بنام سولې. د بله خانه د بنان ده و په چاپس بنام سولې، په ستوري سرافي پس بنام سولې. ګوره اوس که څه چیرې دلته د محمد کریم خان په نامه باندې کلیک وکړم، دوی ماته د محمد کریم خان کاته راخلاص کړو. وصولي محمد کریم خان ته وصول ستوري سرافي 200 ډالر ته جمع سولې. زموږ پر د باندې 150 ډالر باندې وي بره، نو 340 ډالر موږ د قرضداران سول او اضافه یې راکړي دي. سیسو او که چیرې زه دلته پر ستوري سرافي باندې کلیک وکړم، بره دا پیسې ولاړه دي زموږ له ستوري سرافي ته ولاړه دي. ستوري سرافي څخه موږ وختي دونه باقیان وو. سیسو 9899 ډالر موږ د دوی باقیان د سرافي والا 200 ډالر هم د دې موږ دلته ورجمع کړل. سیسو موږ ګراک ورجمع کړي دي. اوس موږ د دوی 9699 باقیان، مخکې 9899 اوس 9699 سیدي دا خپل ته لاړل. را بسم اوس یو بل ریکارډ به ثبت کړم. مثال زما پر دغه محمد کریم باندې خو زما بل ډالر نه جبر باندې بل شرکت په انتخاب کو. سلام دی ستا پر د باندې ډالر باندې دی دی راغلی و ورور دغه افغاني واخلوس وصول کده نن پر ورځ نرخ باندې چې پرڅو نرخ. سیسو الته ورته چې سیدي راوړه دخل ته ویور واچوم او دخل به داخل پس بنام کو. داخل چیر دلته ماز دال ولي کوي د خپل داخل ته پیدا کیدل خو ولي کده داخل شه. اوس نن نه ریټ سوري مثال یو نیو به نور اچو بخي خدای دې یو نیو باندې نه درې دغه وایي دې کې ورته شه په وایي باندې ریټ مر واچو و سوزنی وسلام مثال درس خزه وسلام 380 ډالر راته راوړي 300 ډالر راته راوړي. سیسو ورځ موږ دی وای دا یو درویش در سلام افغاني واخله وایي باندې راڅخه ماته کوس بازار په وایي دي. سیسو ته د په توافق ته سره ورسره په وایي اشاره یو مثال وایي اشاره دوا باندې دی بازار یا اشاره شل باندې دی. سیسو غو دغه وجه څخه حساب کا. سیسو 3000 افغاني کیږي د تا ته 3000 افغاني درکړل وای زما په حساب کې به 300 ډالر ته وصول کې او انته ګور جمع مبلغ 300 ډالر سولې د په حساب کې 300 ډالر وصول سي ستا په داخل ته په 3000 افغاني ولاړ سولې د تا ته 300 ډالر په بدل کې تا ته افغاني درکړي دي په وایي باندې تاسو توافق ته سره رسیدل یا ته درس وصول کړی دی او برابر دغه بس په داخل کې به افغاني اضافه سي درس خو دا پیسې وصول سي ان شاء الله الرحمن سره په خلاص په تبادله باندې. سیسو دلته په سره ولیکئ چې وصولي نقده. سیسو سلام او 300 ډالر به نرخي سو واویا اشاره شل سیدي تفسیر کې نو پښتو پروانه کې منی برابر ما دا ثبت کړ. اوس که چیرې دلته راسو موږ تاسو وصولي نقده سلام 300 ډالر به ګوره وصولي نقده سلام 300 ډالر به نرخي واویا اشاره شل سیدي دا بل طرف ته داخل ته د پیسې ته یو ځل ته داخل را خلاص کړ موږ داخل ته بچیش للی دلته به ګور وصولي نقده 300 ډالر ګوره موږ داخل ته راغلی افغاني راغلی ځکه د پښتو افغاني نقد راکړل او دغه کاتیا څخه بچیش وصول سوي موږ دلته بره تبادله وصول زبل تر د کاتره خلاص کوم ګوره تر د کاتیا څخه پس سره کلمه راغلی دي موږ ته ډالر وصول سوي دی 300 ډالر مخکې موږ له د قرضدارانو برای مدرسه ورځ نور ځنی اخیستو 800 ډالر موږ د قرضداران سره زموږ هدف لري چې ما ستاسو سره په خلاص ان شاء الله الرحمن په قرض په دغه باندې خو ستاسو خپل سره خلاص شي شدا خو دا بل کار وکړو را په سودل ته زموږ سره په داخل کې څونه پیسې وي په داخل کې د موږ 1,04,380 افغاني پرتی دي 1,04,380 افغاني پرتی دي موږ په داخل کې او انو دونه افغاني څه کوو راځم دلته افغاني انتخابوم سیسو جمع کرنسي افغاني انتخابوم بنام کرنسي ډالر په ډالر کې بنام کوم دلته به داخل انتخاب کوم ته داخل پیسې وړم بیرته داخل ته راوړم سیسو خالي ما تبادله کوم سرافي ته وړم سرافي ته وړم او پیسې جو واخستلې 2 لک افغاني ته جو واخستلې په واویا باندې جو ولې سیسو واویا باندې تای حساب کړل سوې 2 لک افغاني باندې 2 لک افغاني ته یوړل په واویا باندې حساب کړل د خاص خطا دلته به تقسیم کړه بټن پر انتخاب کې 2590 ډالر دی راوړل څه خو ان شاء الله الرحمن په خلاص 2590 ډالر تاسو د اخوات څخه راوړل ابرم به داخل تر واچل نو په دې صورت کې بس داخل څخه افغاني کمیس ډالر اضافه سي او کته وای چې ما یو ورځ برم سرافي ته مې ورکړل ورماتې مې کړل د استوري سرافي ته سر جمع کړل ما کولای سي داخل ته ورنه اضافه کیږي پر وسه د داخل څخه د افغاني کمیس په استوري سرافي کې به ډالر اضافه سي را بس دغه چم پرکو او کوم بیت داخل تراوړي خو ته ماز داخل انتخاب کړه درا بس داخل انتخاب فرق نه کوي ستوري سره خو ان شاء الله الرحمن هغه طریقه تاسو ولیدل او پریکټیس به تاسو خپل کې هغه رقم سیسو بس دلته راسم داخل بل ته وګورم سیدي
او تفصیل مې نه ولیکي ورسره وه ډبل کلیک ولته څه پر ولیکم پر ووهمه ښه ته ولیکمه چې مثال تبادله 2,00,000 افغاني نقده د نرخې واویا دا به دا رقم کموه بالا به زموږ تفصیل بلته ورسره راسي دا تبادله 2,00,000 افغاني نقده به نرخې واویا سیسو دخل څخه جمع د دخل څخه افغاني راوتلي بیرته دخل ډالر ته دی ګوره دا دی تبادله 2,00,000 افغاني ګوره دا ووتلې 2,00,000 افغاني ووتلې زموږ سره بره ښه زموږ سره 1,08,000 ویل ته موږ 2,00,000 ایستلي ده خیر بره 1,513 زموږ دخل باقي دی ښه او دا خو په بدل کې موږ ته بیرته څه راغلي جمع سوي دي راته ډالر وګوره 2,590.40 ډالر موږ ته بیرته په داخل کې جمع سولي ان شاء الله الرحمن په تبادله مو ښه پوره سره خلاص دا د اسعار تبادله ته په دې شکل باندې اجرا کیږي دا و د کتاب روزنامچه نقدی بخش او برنامه خو موږ وختي ویله وه ما دلته کلیک وکړه هغه برنامې نه و چې ما ثبت کړلې وه دنه فیلټرانو د ټکټرانو فیلټر میرویس نیکه و سلیم کمیشن کار ګدامدار پلانې دا ټول دلته د لیست سته سیسو نو کتاب روزنامچه نقدی مو هم ان شاء الله الرحمن سره خلاصو په برنامه باندې مو هم سره خلاصو طلبات او خرید باندې مو هم سره خلاصو که چیرې احیانا کوم ځای کې کوم مشکل و تماس را سره ونیسئ البته دغه شمیره هم فعاله ده سیسو دا شمیره هم فعاله ده واتساپ هم شته په دې شمیره باندې که چیرې 0,9,9,95 یا 0,28,9,2 شمیره مو هېره شول بیا په دا باندې تماس ونیسئ صحیح دي دا ویډیو ما زه لس ثانیې پلی کوي هر شی چې په ذهن کې کښېناستل هغه ویډیو ودروي بیا هغه شی په سافټویر کې عملا اجرا کوي یو 4-5 وارې هغه انټري پر وکړي هم خپل سره په خلاصېږي بیا مخته ځي کرار مخته ځي سیسټم ان شاء الله الرحمن ډېر اسانه دی ښه هېڅ مغلق نه دی هېڅ پیچلی نه دی نو دا ویډیو پر دغه ځای باندې بس کړو نور به په پاتې ویډیو کې به نور تشریح کوو لکه مصرفونه د راپورونه او ډیټابیس سیټینګ کښتونه را ایستل ګټو تاوان معلومول موجودي کول سلنۍ حسابونه دي دا هر څه به انشاءالله الرحمن په راتلونکي ویډیو کې ګورو تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارم